السلام علیکم. په خیر په خیر په خیر. څنګه یې جوړې؟ بالکل اورډو پته نه لګي ښکارې نه نه څه سوال جواب نه راځي. دا وګوره تاسې خو مه کوه. څوک یې؟ نه نو ته اوس ما نه پېژنې. ما ونه پېژنې ځوانه. السلام علیکم. خبره هوره که نه خبره هوره چېرته ځې؟ وایي ودرېږه څه چل دی؟ نه دې پېژنم ته څوک یې او څوک نه یې. اوس به مې وپېژنې که نه اوس به مې وپېژنې. په هغه بله میاشت په حیات آباد کې د ګل اکبر واده و. ګل اکبر واده و که نه؟ بلکل واده و. واده و بلکل حیات آباد کې واده و. نو څه خدمت او تا هغه واده له راغلی وې که نه؟ نو زه خو مړی ژوندی کوم. واده لم ځم او مړو لم ځم. ولې؟ خبره خو مې وره که نه؟ خبره کوم مړه نو واده و. نو واده و که نه؟ واده و نو په هغه واده کې تا د وریجې او قورمه کېښوده. دا خو دا لیونی او څوک ګورې وایي تا ته وریجو او قورمه کېښوه. نو چې واده ته لاړ شم نو وریجو او قورمه به څوک دي؟ نو خبره خو وره که نه؟ خبره وره خبره نو په خبره نشي وره که نه؟ څه چل دی څه دي؟ نو چې وریجو او قورمه یې ته کېښوده قورمه یې کېښوه وریجې کېښوه. نو ستا د زی کیر پکې نه و. کیر به ما ته ښه نو کیر به ما ته ښه نو. نه که نه نه که نه خبره خو یې وره که نو یو سړی پاڅېدو او د خپلې زی کیر یې واغېستو او ستاسو په وړاندې کېښودو تاسو هغه کیر وخوړو. ښه کیر ما وخوړو. ښه نو بس خوړلی به وي کیر چې واده دی اوس او ما ته کیر کېښو نو کیر خو به خامخا ما خوړو چې ما ته یې کېښو. ته داسې وکړه تاسو مثبت یې ته داسې وکړه ته ګاډي کې کېنه او زه درغلم ښه ناوخته دی نه نو تا رانه دا تپوس ونه کوو ولې چې هغه کیر یې درته کېښودو نو هغه څوک و؟ خدای پاکه واده دی واده دی د دنیا خلک ورته وروړي خدمتګار چا وروړي کیر به راته ستانې در باندې کړی تپوس وکړه چې څوک و؟ ځان یې کړی دی څوک و؟ څوک و زونډی خان څوک و؟ نو هغه زه ځوان ومه که نو بس مهرباني خدای دې عزت وکړه. نه دا دوه کسان به راته برتي کېده ته څه ویله کې درې دي درې بل هم راغلو وایي دا په کیر باندې یې دله برتي کوم. احسان مې در باندې کړی د خوا خپله ده ښه ښه احسان دې یعنې تا ما ته کیر یې ښیو او ما کیر خوړلی یم کیر مې خوړلی یم او دا کسان به برتي کې بلکل ولې نه دا د ما کیر خوړلی دا ونیسه دمسه ونیسه په دې څوک هم لاله دې باندې به ځان د کیر والي کیر اوس په تش کیر باندې په ما دا تنان مه برتي کوه پوره 1 لک روپۍ لګې ځان پوه کوي الا صاحب لاړو در صاحب لاړو در